سوی ګوره عجیبه انداز الله دې ځای کې استعمال کړی دی. الله کائنات ته ښودل غواړي چې ګورې زه یما. ځکه موږ حدیث قدسي وایو چې التکبر ردائي، تکبر الله وایي زما صادر دی، په کائنات کې د بل چا نشته. الله ویلی شي زه، ما ورته نشو ویلی چې زه. الله وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق، زما محبوب الولا، لیکن د لوستو د پاره درته اصول بیانوم. بسم ربک، په نوم د خپل پروردگار سره قل ولا بل سبنل ولی. ګوره الله دې ځای کې انسانیت ته سبق په عجیبه انداز ورکوي. سبق دا ورکوي چې ګوره خطاب زما د طرف نه دی نو زه لوی یما. خیال مو دی؟ اقرا خطاب زما د طرف نه دی نو زه لوی یما. دویم ورته سوی چې قل ولا ته خو په نوم زما باندې ځکه چې زه لوی یما. نو الله په دې ځای کې حیثیت خپل مخولو، د محمد رسول الله حیثیت مخولو. الله کائنات ته دا وښوله چې انبیا مې 1,40,000 کم و بیش رالیږلي دي، لیکن اخري خطاب چې کوم ځای نه شروع کوم، اخري خطاب چې د کوم ځای نه شروع کوم، لکه مونږ خطبه شروع کوو نو مونږ څه وایو؟ الحمدلله وکفا، یا مونږ وایو الحمدلله نحمده ونستعینه، یا مونږ وایو الحمدلله سمیع السمات وایو کنه، یا مونږ وایو الحمدلله الذي امتن، یا مونږ وایو الحمدلله رب العالمین. شروع کو په نوم د پروردگار باندې. الله خپل محبوب ته خطاب کوي، سوی ورته اقرأ قل ولا زما محبوبه. اوس الله ځان ثابت کړ چې خطاب زه کوم، ګوره زه لوی یما. او بیا چې چاته کوم نو په کائنات کې مې د ټولو نه لوی دی جوړ کړی دی، نو ځکه دته خطاب کوم. نو ورته وایي اقرا، لیکن په خطاب کې ورته بیا دا ښیي چې ګورې ستا امت چرستانه بعد په شرکیاتو کې مبتلا نشي. تا ما سره برابر نه کی، تا ما سره برابر نه کی، تا ته سجده ونه کی، ستا چې کوم عظمتونو والدي هغې ته سجده ونه کی. څه نه ثابت شو چې الله ورته وایي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق. په کائنات کې د رب نه بعد هر څیز ته سجده چې د هغې ختمه کړه. الله وفرمایل اقرأ باسم ربک الذي خلق. ورته وایي ګوره دې ځای کې الله خپل صفت هم یو عجیب بیانوي. الله دا ونه وایي چې اقرأ بسم الله، ویلی شو اولوله په نوم د الله باندې، لیکن الله ما او تا ته زما او ستا حیثیت هم ښیي. اقرأ بسم ربک، زما محبوبه. بیا دا مو نه وایي چې بسم رب العالمین هم ویلی شو. الله خو لوی دی، الفاظ ویلی شو، نقطه پکې څه ښیي؟ بسم ربک، چې ګورې د کائنات ټول انسانیت ته بلکې مخلوقاتو ته دا پته ولګي چې ستا هم رب یم. خیال مو دی؟ بسم ربک، د رب اضافت ولې کاف طرف ته کیږي؟ الله په دې کې دا ښودل غواړي چې محبوب ته لوی شان مې ډېر لوی درکړی دی، عظمت و مقام مې لوی درکړی دی. په کائنات کې چې کله زه خپل اخري کتاب رالیږم، ړومبی خطاب تا ته کوم، عظمت ستا دی، اخیری میں ته پیدا کړي. او بلکې د ابراهیم حقی، اسماعیل حقی رحمه الله روح البیان هغه چې د هو الاول والآخر والظاهر والباطن داغه تفسیر کوي. زمون حضرت شیخنا المکرم، استاد العلماء والمحدثین، استاد المفسرین، امام اهل سنت والجماعت حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمه الله په 1996 کې داغه په سبق کې موږ مخې ته ناستو، اخرنه ورځې وي د رمضان اخرنه ورځې وي، سبقونه ختمېدو کېو، لږې ورځې 2-3 ورځې پاتې وي. حضرت وی هو الاول والآخر والظاهر. مولانا اسماعیل حقی روح البیان کې وی دین محمد رسول الله مراد اخلي، لیکن تاویلی په عجیبه انداز بیانولو چې اول داسې دی چې اول الله تعالی اول المخلوق محمد رسول الله اول الانسانیت پیدا کړی دی. ځکه چې كنت نبیا و آدم بین الماء والطین، د دې حدیث نه اخذ د ترجمه کړی دی. او بیا ویلی دی چې آخر ذکر دی چې آخری دی. اخو معلومه خبره ده. ظاهر ذکر دی چې ظاهری پیغمبر 40 سال په عمر کې دی. باطنوي ولی ویلی دی چې دینه مخکې ارهاسات نه پته لګي چې الله اراده د مخکې نه و. په کوم انداز د هو الاول والآخر والظاهر وغه تفسیر کوي. لیکن دې ځکه چې راشي الله فرمای اقرا قل ولا، سوق بل ولی زما محبوب قل ولا.
دې ځکه الله د جمع صيغه نه د بیان کړي، مخاطب جمع نه د بیان کړي، مخاطب مفرد محمد رسول الله بیان کړي دی. الله فرمایي اقرا محبوب اولولا. اوس په کائنات کې وګرځا څوک په اقرا کې ترجمه د بل چا کول نشي، مخاطب بل څوک بیانول نشي، صحابي مخاطب نشي بیانوله، ځکه چې کله الله محمد رسول الله ته اقرا وی دای په غار حرا کې ویلو، په دغه وخت کې ابوبکر هم ایمان نو راوړي. الله چې کله محمد رسول الله ته وی اقرا، ابو بکر لا د رضی الله عنه په زمره کې نو راغله، عمر نو راغله، علي نو راغله، عثمان نو راغله، معاویه نو راغله، خالد بن ولید نو، انس نو، ابو هريره غوندي شخصیت نو چې کثیر الروایت. ابو هريره 570 پورې روایات، حضر سفر کې د محمد رسول الله ملګری د پیغمبر هغه تر چې کوم ته حمزه ویل شي چې سید الشهدا، یعنی یو عجیب لقب دی داغه، لقب محمد رسول الله ورکړی دی سید الشهدا. د ټول کائنات چې څومره شهدا دي داغه ټولو شهدا او سربراه او سید، داغه ټولو شهدا او مشر جنت ته چې وردن کیږي جنډه به د شهدا او د حمزه په لاس کې وي، لیکن حمزه لا ایمان نو راوړي. په دغه وخت کې ابوبکر ایمان نه دی راوړي. الله ورته فرمایي اقرا. په کائنات کې یو انسان غار حرا کې تشریف فرما دی، په غار حرا کې یو سورې د اوس بم تاسو لیدلې یا سورې اوسم شتا، په غار حرا کې د ګټو مینس کې هغه سورې شتا، په هغه سورې کې چې مخامخ ګورې نو بیت الله به درته ښکاري. امام الانبیاء بیت الله ته کتل، خاتم الانبیاء په غار حرا کې ناست دی. غار حرا ته سیړی نه وي، څنګه ختلی دی دا الله ته علم دی، محمد رسول الله ته علم دی چې څنګه هغه ختلی و، په کوم انداز باندې ختلی دی. هلته ناسته په یک یوازې څنګه کړې ده. عرب و عجم ټول د ګمراهۍ په هغه تیرو کې مبتلا دي، نه عربو کې انسانیت پچا کشتا، نه په عجمو کې انسانیت پچا کشتا. عرب و عجم ټول د کفر په تیرو کې پراته دي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انداز په دغه وخت کې عجیبه دی. الله ورلا په دغه وخت کې پلارم د دنیا نه بوتلې دی، پلارې په دغه وخت کې جمدې نه دی. د امام الانبیاء نکم په دغه وخت کې جمدې نه دی. د خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم مورم په دغه وخت کې ژوندی نه ده. د خاتم الانبیاء اولادم په دغه وخت کې نشته. یو بیبي خدیجه الکبرا ده، خاتق ارض السما. خدیجه الکبرا تم پته نشته چې بر په غار حرا کې سر روان دي. خدیجه الکبرا ته پته نشته، اگر چې حضرت آمینه د مخکې نه کم بیان ورکړی دی، یا حضرت عبدالمطلب د مخکې نه کم بیان ورکړی دی، یا ابو طالب سلیدلی دی، یا د عبدالله په تندي کې سخکاره شوي دي. هغه په موقع په موقع مونږ را روان یو، هغه طرف ته را روان یو چې الله د محمد رسول الله نشانه د عبدالله په تندي کې څنګه خولې وي، د حضرت عبدالمطلب د سر په ویښتو کې نشانی د پیغمبر څنګه خولې وه. لیکن مستند روایت مطابق حضرت آمینه چې کم شان بیانولو، رویای صالحه ورله راتلل، باغی کې سلیدل، هغې پسې را روان یو. لیکن خبره دې ځای نه چالو کو چې الله ورته څه فرمایي. ړومبی د قرآن آیت هم دی، ړومبی کائنات ته د رشد و هدایت کتاب هم راځي، ړومبی کائنات ته هغه انسان تقریبا سکم شپږ سوه کاله بعد الله رالیږي چې کله زندگی کله زمانہ د فطرت تیره شوه، د فطرت د زمانې نه بعد اخیری پیغمبر شپږ سوه کاله سکم وقفې بعد پیغمبر الله ورته مخاطب شو، ورته وی اقرا اولولا بسم ربکا. انداز ډېر عجیبه دی، په نوم د خپل پروردگار باندې، په خپل د خپل رب په نوم باندې. بیا وسوي بسم ربک الذی خلق. خلق چې د خلقه دی، خلقه پیدا کړي دي، په نوم د هغه پروردگار چې پیدا کړي دي. اوس د پیدا کړي دي سی پیدا کړي دي. الله خالق کل شی تفسیر الته ملاویږي، الله د هر یو سیس پیدا کوونکی دی. لکه بعضی خلک هغه اعتراض ماته ست 13 جمعه بل جمعه کړو، هغه اعتراض جواب چې بیا محدثین ورکي په دغه ځای کې څنګه ورکي چې خالق د کائنات ته، خالق د هر څه دی. لیکن موږ دا نه وایو چې خالق الخنازیر، موږ دا نه وایو خالق الکلاب،
مونږ دا نه وایو مونږ وایو خالق کل شی. نو دې ځای ورته وایي محبوب الولا باسم ربک الذی خلق، په نوم د هغه پروردګار باندې. دا ونه وایي چې په نوم د پروردګار باندې ګوره الذی دلته راغلی دی، دا نه وایي چې په نوم د پروردګار باندې نه. الفاظ الله عجیبه استعمالوي. و زار شم د خپل رب نه، زار شم د هغه د محمد رسول الله نه، او زار شم زما د پروردګار د کلام نه چې په یو لفظ کې دومره ادا ده چې کپکې ګرځي. لکه علی المرتضی نه تپوسو کا، حضرت علی المرتضی خالق ارض و سما پیغمبر، د کائنات هغه پیغمبر چې ټول انبیاء په هغه باندې رش کوي. انبیاء د معراج په موقع داغه په امامت کې منځ کوي. انبیاء د رب نه داغه امت غواړي، انبیاء د رب نه داغه تابعداري غواړي. انبیاء ته مخکې نه الله ویلي دي چې دې کله راشي تاسو به د دې پیغمبر د مخکې نه اطاعت کوئ. ټول انبیاء د مخکې نه وایي چې موږ په د باندې ایمان راوړی د قرآن په شهادت سره، لیکن هغه پیغمبر جناب محمد رسول الله هغه فرمای انا مدینه العلم وعلی بابها، زد علم خارم علی داغه دروازه ده. هغه علی المرتضی رضی الله عنه داغه شان بیانای، لیکن محمد رسول الله ته دغه ځکه الله فرمای اقرا بسم ربک الذی خلق، اولولا پنوم د هغه پروردگار باندې. دا ونه پنوم د پروردگار الذی خلق الانسان خلق کل شی، هر یو شی چې چا پیدا کړی د هغه پروردگار په نوم باندې اولولا. لیکن بیا انسان ته ورپسې خپل حیثیت خی. انسان ته وایي ګوره لا تمشي فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. دا انداز الله دې څنګه بیانوي؟ الله فرمای اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. حیثیت یې وښولو چې انسان ټوپونه ونه وهي، د وینې دومره غوندې ټوکړه وه د هغې نه مې پیدا کړی. یو سړی چاته خبره کوي ورته وایي زه به دا وکړم، هغه ورته وایي پرېږده مړه پلار دې راته معلوم دی. زه به دا وکړم، هغه وایي نسل دې راته معلوم دی. الله په کوم انداز باندې مونږ ته خبره کوي؟ څه فرمایي؟ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. انسان د ځان پوهه کې زما محبوب ورته ووایا چې د قرآن ګوره هغه آیاتونه دي چې لا نور قرآن نشته، ړومبني آیاتونه مې راوستل. خلق الانسان من علق، انسان مې د وینې یو وړې غوندې ټوکړې نه پیدا کړی دی. یا من نطفتن بل ځای وایي اول د نطفې نه، ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة. الله د هغې اندازم د انسان بیان کړی چې دی نه اوچتېږي، لیکن ورپسې څه وایي لا تمشي فی الارض مرحا. انسانا مگر ز پزمکه باندې اکړ سره اوږې والو سره. او که په پښتو ژبه کې ووایو زمونږ د اصطلاح مطابق، پښتو ژبه نه زمونږ د اصطلاح پښتو کې چې ده انسان ته الله وایي لا تمشي فی الارض مرحا. انسانا په دنیا کې بدماشۍ سره مه ګرځه. لا تمشي فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض، انک لن تخرق الارض. تا کې دومره طاقت نشته چې لته ووهې او ځمکه پرې وشلېتي اوبه راوباسي. لیکن چې کله الله غواړي نو اسماعیل علیه السلام داسې پوټی ماشوم دی لته وواله د هغه په پونده باندې ځمکه وشلوله ترې نه اوبه راوویستې. مخکې ذکر راځي چاه زمزم. خلق الانسان من علق. الله ورته فرمایي ته د وړې لوتړې نه ستا حیثیت نشته. بل ورځ اجتماع نه زمونږ ملګري را روان، صحابه ملګري را روان. یو ملګری پکې مولانا شمس النواز صاحب رحمه الله تعالی، مونږ شاګردو مانې په 1997-98 کې سبقونه ویلو. کلک عالم او جامع رشیدیه کې 20 کاله تدریس هم بیا کړو، انتهایی ادبناک. چې په کلاس کې به ما آواز ورکړو چې د خدای بنده کله خو خانده، چېرته دې هم نه خاندل، مسکې کېږم نه، سبق سره بیکارو. نو د ملګرو ورته وی هغه به د اجتماعاتو له نه تلو، هغه به وی سبقونه رانه خرابېږي. نو ملګرو ته یې څه ووی؟ وی نه تلم، بلکل مې اراده نشته، پلار او کور کې مې هم نه دي ویلي، خو کوم خوب چې مې لیدلی د مخکې نه هغه د الفاظ وي چې کوم خوب مې لیدلی دی نو هغې کې ملامته کېږم نو ځم به ضرور. لاړو، اجتماع وشوه، واپس را روان دی.
په بیره انټرچینج کې دی موټر نه کوز شو نو د ملګرو وی ټول مفتیانو وی مونږ اودس ماتې وکړو ځانم ریلیکس کړ وی د زر چارندامو که 2 رکعاته نفل تهجد یې وکړل وی بیا را روان شو وی چې چکري انټرچینج ته راورسېدو نو موږ مونځ ته ودرېدو نو وی دی دې ملګري ته وایي چې ته خو یو کپ چای وڅښه چې خوب در نشي وی ده ته یې وایي چې ګاډی به ته وچلې وی چې نه بس په ټوله لاره بس غلی ناست و ذکر یې کولو درود شریف یې وی سهار یې مونځ یې وکړو چې څه وخت جنگ 72 ته راغلل نو ما هغه زخمي نه تپوس کولو ما ورته وویل چې دا کیسه څه وه وی دا پته راته نشته خو چې ګاډی په لوټکو شو بیا مونږ ته پته نه لګېدې مونږ چا اوچت کړي یو ملګری د مردان یو ګاډي اوچت کړی دی بل د بل ځای ګاډي صوابه هسپتال ته را رسولی دي او دغه مولانا شمس النواس چې کوم دا ویلي وو چې ما کوم خوب لیدلی دی هغې کې ملامته کېږم او د مرګ نه لږ ساعت مخکې تهجد وکړل بیا د سحر مونځ وکړو سفر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان او عظمت د ختم نبوت د پاره او د په موقع باندې سای نه د اغسته په ځای شهید شوی دی ما ورله واړه زامن ولیدل یو داسې وړوکی غوندې زوی و مې دا یم زوی دی نو ویاو دا بل یم زوی دی ویاو وی دا دواړه د قرآن دومره پاخه حافظان دي چې اوس دې نه واوروه قرآن درته اورئ واړه بچي ګوټې بچي لیکن اوس زما الله دی د هغه فیصلې دي چې کله پې سوچ وکړې زما الله فیصله کوله چې دغه محمد رسول الله چې د ټول کائنات د رشد و هدایت دپاره به داسې پیغمبر راځي چې په آخره زمانه کې به د هغه داسې شیدایان موجودي چې یو سړی په پولیس کې دی او په جیل کې دننه چا ګستاخي د محمد رسول الله کړې ده هغې په دې کپرۍ ویشتې دی او کپرۍ ورله خوره کړې ده بلوچستان کې راغله واقعه که نه ګستاخي وکړه موږ دې ته مو وایو غیرت وکوي زمونږ خو پکې قوت نشته چې پکې دننه ورشو ورپسې یا ممتاز قادری ته وګوره او بیا د بلوچستان SSP د دغه علاقې هغه دغه غازی دای روک کړی دی پټې بوتلې دی او دغه SSP په خپله باندې ذکري دی لیکن زه الحمدلله د مردان نه ببانګې دوهل اعلان کوم چې SSP صاحب که سړی د بې مقدمې روک کړو انشاءالله ستا به هم دغه حشر وشي ولې د په پیغمبر ننګ کړی دی د په پیغمبر داسې ننګ کړی دی دی وی جیل دی مقدمه به چالو وي 2 کاله به دا مولیان بیا منډې وایي او تاریخ له به ځي او بیا به جج فیصله ورکوي چې دې سزای موت کم او که نه کم نو بیا به دی های کورټ ته ورشي بیا به هغوی وایي د ذهني توازن برابر نو د په پوزه چرې نوړی نه ده اخیستې خو د ذهني لکه د دې ګلي باغ هغه ګستاخ چې دی نو د هغه خاندان والا څو کسان را جمع شو وی د دماغ خراب و مونږ ورته وی په پوزه نوړی یو تصویر یې راکړئ چې د په پوزه نوړی اخیستې دي یو تصویر یې راکړئ چې د خپل غل خوړلی دي لیونی وکړه پوهېږئ زما خبره لیکن د محمد رسول الله دشمن په جرمني کې هم جمدی نه دی پاتې شوی پیغمبر ته الله هسې نه وی چې اقرا باسم ربک الذي خلق الانسان من علق او بیا یو عجیبه خبره تاسو ته وکړم تر نن تاریخه پورې چې څومره ګستاخان کفر کردار ته رسولی دي مولا نه دي رسولی خلک وایي د پیغمبر شیدایي کې نه صرف مولا دی صرف د مدرسې طالب دی نه ما څه موده مخکې دی یو افسر دی خبر به ورته رسي اورېدلي اوري به ما ته وی چې دا تاسو دا قوم څنګه قوم دی ما ورته وی الحمدلله چې په ګستاخ باندې لاس صفا کړي نو بیا پې سوچ کوي په ګستاخ لاس صفا کړي بیا پې سوچ کوي وی دې که کم قسم خلک ما ورته وی یو کالیجي دی عامه زندگی ده ټول ورځ کریم بورډ او لیډو کان ډېر اسماعیل خان ته ولېږل بنو ته دې ولېږل ټول دې جدا جدا کړل په چکۍ کې دې واچول کیسونه دې پې جوړ کړل
لیکن الحمدللہ په دې طریقه باندې د محمد رسول الله شیدائی هغه د خپل هغه عظمت د پیغمبر چې د هغه په دې سینه او په دې زړه کې پروت دی هغه ته نه په یو طریقه باندې نشي استه ان شاء الله. مونږ ته هغه تاریخ معلوم چې یو موسی علیہ السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر د موسی علیہ السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر داغه په دور کې د فرعون ښځه ده آسیه نومې ده په یو اشاره باندې 1,00,000 خادمان ورسره موجود دي او دا خادمان تنخوادار ملازمین نه دي دا د هغې ملکیت دی د هغې مریان دي د هغې غلامان دي او چې هغې به د سترګو اشاره داسې کړه نو ټول به په بره تلل چې د سترګو اشاره به داسې کړه نو ټول به په ښکته راتلل چې د سترګو اشاره به داسې کړه نو ټول به ودرېدل او چې داسې به کړل ټول به کېناستل د هغې په اشارو باندې به لوبېدل. لیکن هغه وخت هم راغی حضرت موسی علیہ السلام زما پروردگار استا شان بیانوي د هغه شان بیانولو په وخت کې په هغه وخت کې دغې جنۍ دې غوږ ته د الله د شان آواز ورسېدو هغې وی آمنت برب العالمین رب موسی و هارون ړومبې الفاظ د هغې وو چې ما ایمان راوړی دی په الله باندې فرعون د هغې نه چل زده کړی دی بیا وایي چې ما ایمان راوړی دی په الله باندې کوم رب چې د موسی او د هارون دی یعنی موسی او هارون علیہم الصلوات والتسلیم د کم پروردگار طرف ته ماته دعوت را کوي زما د هغه په وحدانیت باندې یقین دی زما د نبی په رسالت باندې یقین دی زما د نبی په نبیت باندې یقین دی زما په دې باندې ایمان دی. فرعون هغه جنۍ راوسته هغې ته وی باز راشه دومره لویه بادشاهي درته میلاو ده د فرعون د سلطنت ملکه یې لیکن هغه انکار کوي ما ته ملکیت نه دی منظور ما ته دا جاه و جلال نه دی منظور ما ته دا دومره لوی اوچتېدل او راخلاصېدل دا نه دی منظور زه ملکه د سلطنت یم لیکن زما د الله په ذات باندې قسم چې زه په خاورو کې راکاږلی شم زه د الله ربوبیت او د پیغمبر رسالت نشم پرېښودی. فرعون دومره ظلم وکړو د هغې نه د اوسپنې په منګزه باندې سرمنې داسې راکاږلې هغې ورله ټوکړې ټوکړې کړې د هغې بدن باندې د کاڼو ګزارونه وکړل په ژوندون د ټولو خلکو مخکې په دربار کې د هغې نه جامې ویستې بربنډې کړه لیکن دا الله وحدانیت نه ده پرېښې خالق ارض و سما د هغې په زړه کې ایمان اچولی دی. هغې نه بعد فرعون یو غټ ګټ را واغستو سرلی ورله رابغی چې سرلی رابغولو هغې نه مخکې د مفسرینو د اقوالو مطابق الله د هغې سا د عزرائیل په ذریعه باندې ملک الموت په ذریعه باندې واغستا لیکن الله آسیه دنیا نه لاړه لیکن د خدیجة الکبرا د ام المؤمنین عفیفه کائنات د وفات په وخت کې محمد رسول الله سر ته ناست دی خاتم الانبیاء حضرت خدیجه ته وی زما دوا بیبیانې دا په جنت کې دی هغې ته زما سلام وایا. خدیجه سر را وګرځولو یا رسول اللہ میرے سر کے تاج میری زندگی میں آپ نے کس سے نکاح نہیں کیا آپ کی کوئی اور بیوی نہیں تھی یا رسول اللہ آپ کی 2 بیویاں جنت میں کہاں سے آئی اے دا اللہ رسولہ تا پخپل زندگی کې چرته یو بیبی سره نکاح نه ده کړې ما پخپل زندگی کې نه دی لیدلي ما نه مخکې دی نکاح نه ده کړې ما نه رستو زما په ژوند کې دی نه ده کړې یا رسول الله 2 نورې ښځې د کوم ځای نه راغلې ورته وي یو د فرعون ښځه آسیه چې ظلم و ستم یې برداشت کړو د الله وحدانیت یې پرې نه ښودو الله په جنت کې د محمد رسول الله نکاح کې راوستا. سبحان الله شان و عظمت تو گورا اللہ باندې ننگ کې په الله ننگ کې غازی المدین شهید نه تپوسو کا چې جیلر د کم د شپې ډیوټي دا سحر د تپانسی ملاوي دي هغه د جیل کس کتاب لیکلی دی هغه په هغه کتاب کې واقع لیکلی ده هغه واقع کې هغه دا لیکلی دی چې د شپې سحر پانسی ده زمونږ ډیوټي ده وایي چې قتل مې غازی المدین شهید په کم کیبن کې ناست دی په هغه کیبن کې اچانک رڼا شوه هغه زمانه کې بجلی وغیره نه یا بجلی وه دغه ځای کې نه وه وی اچانک رڼا شوه داسې بړکېدلې رڼا شوه چار چاپېره نورانیت شو ما ورمنډه کړه چې ګینې د 500 قیدي ځان ته اور بل کړو خودکشي کوي وی چې ور ورسېدم چې زه څنګه ورسېدم رڼا ختمه شوه غازی المدین ناست دی ما ورته وی چې دا څه وجه وه دا رڼا د څه وه
دا رڼا د سوا وی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو څنګه راوړو هغه الله تعالی علم دی ځکه زمونږ ایمان د پیغمبر په برزخ کې جمع دی د دنیایي زندگی نشتا خو الله د پیغمبر ملاقات د سره څنګه کوي د دې جواب هغه د امام مالک رحمه الله چې حدیث بیانوي چې په قبر کې به ماذا تقول بحق هذا الرجل الذي بعث فيكم د دې سړي باره کې سویل غواړي د کوم چې تاسو کې بعثت شوی محمد رسول الله په قبر کې هر چا لراشي خو چې چا د پیغمبر په ننګ باندې خپل ژوندۍ وقف کړی وي امام الانبیاء براشي څنګه براشي زما الله تعالی علم دې ما او تا علم نشتا قبر نه څوک واپس راغلی نه دی غیب علم چا تشتنا عالم الغیب والشهاده غد عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها لا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين غيب علم آغا پروردگار تا دے کم چی موجود بلا مکان دے آغا پروردگار دا محمد رسول اللہ سنگر آوستو غازی المدین شہید وی پیغمبر ملاقات لراغلو سنگر آغے دا اللہ تا علم دے غازی المدین لیدل دے دا غد خلیب بیان دے یو جیلر پخپل کتاب کے دا واقعی لکی ما اوتا تے علم نشتا منگ لیدلی ندی منگ روایت صرف اوریدل دے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا ہستی چپا کائنات کے داغن لوی ہستی بلا نشتا اغتا اللہ فرمائی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق انسان تو آیا گورت لا تمشی فی الارض مرحا انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اے زما بندہ تاکہ دمر قوت نشتا چلتا ہوا ہے باغی باندے دا زمکا اشلے دا غین اوبرا اوبا سے تاکہ دا قوت نشتا دمر لوشی چی دو غرون دا پاس استا لاس ورشی لیکن چی کل زدا سے قوما بیا کولشم اسماعیل زبیح اللہ لتوالا اللہ زمزم پیدا کئی ازما دا اللہ اغا خوخا دا سخر لکم الانہار سخر لکم الشمس والقمر دائبین سخر لکم اللیل والنہار آتاکم من کل ما سألتمو وإن تعدو نعمت اللہ لا تحسوها اللہ فرمائے زما بندگانو زما نعمتنا شمار لغواری تے نشی شمار لے ہاتے نشی کو لے دمرلو رب خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم الانسان بالقلم اللہ پر کم انداز باندے علم الانسان ما لم يعلم انسان تے آقا خود الچدت علم نو محمد الرسول اللہ پدے کے شامل تاسو بوائی ولی لکه چا بخپل کتاب کی لکلی چی پیغمبر مادری دا قرآن حافظو تاسو بده چا کتاب کی یا چا بیان کے اوریدلی چی پیغمبر چی پیدا شو دا قرآن حافظو منگوائیو که پیغمبر پیدایش سر دا قرآن حافظ ثابتے نو بیا پیغمبر باندے اللہ قرآن والی نازلی اللہ وردولی ویلا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنا اللہ وردولی فرمائی تجب زرزر مچلوا تمیریگا منگا با قرآن جمع کو اللہ ولی فرمائی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بیا اللہ ولی قرآن کریم نزول پاغ باندی کئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سورة العلق چکل بیانی نور سورتون ولی نہ بیانی نا اللہ چی سوخ نازلولو آغا وخی اللہ بیانی چی سوخ اللہ بیانول محمد الرسول اللہ بیان کئی محمد الرسول اللہ کتاب را لے گلے دے آغا کتاب پا دوزل باندے نازل شوے دے دا تنزیل ذکرم قرآن کشتا دا انزال ذکرم قرآن کشتا انا نحن نزلنا الذکر اللہ فرمائی انا نحن نزلنا الذکر اللہ وی تنزیل الكتاب لا ریب فی اللہ دو قسم سیغی قرآن کے ولی راوستے یو خواہ دا تنزیل راولی بل خواہ دا انزال راولی یو خواہ اللہ وی ما پا یو ظل باندے دے نازل کردے بل خواہ سیغہ کے اللہ فرمائی ما ٹکڑا ٹکڑا نازل کردے ولی
ولی چې کله آسمانی دنیوي ته بیت المعمور ته الله قرآن را لېږلو، آسمانی دنیوي ته را لېږلو، بیت العزت نه راتلو، په هغه وخت کې قرآن کریم په یو ځل باندې، او چې کله دنیا ته راتلو نو ټوکړه ټوکړه الله د هغې شروع وکړه او د هغې انتها الله په څه باندې وکړه چې کله د حجة الوداع موقع ده، زما د پیغمبر څه کم 23 کاله عمر دی، او د حجة الوداع په موقع باندې په الله پیغمبر د عرفات په ډیرۍ باندې تشریف فرما دی، په خپله اوښه باندې الله فرمایل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. ای زما محبوبه نن می دین کامل کړو، اتمام می در باندې وکړو، اتمام نعمت می در باندې وکړو، ورضیت لکم الاسلام دینا. من ځکه وایو رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. من ته الله وی زما په دین باندې چې ته کامل او اکمل دین تا قبول کړو، زه په دې راضی یم. من وایو الله ستا په ربوبیت باندې راضی یو، ستا د محمد رسول الله په نبوت باندې راضی یو، الله ستا په دین اسلام باندې مونږ راضی یو، ستا په کتاب باندې راضی یو. وایو کنه، وایو آمنت بالله وملائکته، وایو رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. وایو بیا مونږ دام وایو آمنت بالله وملائکته، آمنت بالله الله ایمان پتا باندې، وملائکته ستا په ملائکو باندې، وکتبه ستا په ټولو کتابونو باندې. یهود نه وایي په ټولو کتابونو، نصارا نه وایي په ټولو کتابونو، منگ وایو بکتبه په ټولو کتابونو، ورسوله په ټولو رسولانو. زمونږ ایمان د ابو الانبیاء حضرت آدم نواخل تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په ټولو باندې ایمان. دا غي ایمان په موسی علیہ السلام، د چا ایمان په عیسی علیہ السلام، د چا ایمان په داود علیہ السلام، د چا ایمان په عزیر علیہ السلام. زمونږ ایمان په محمد رسول الله سره په جميع انبیاء باندې، وکتبه ورسوله. مونږ ته د څوک تنگ نظر نه وای، مونږ ته د وسیع الصرف وسیع الظرف وسیع النظر وای، ځکه چې د مسلمان غوندې وسیع الظرف په کائنات کې بل نشتا. زما په ټولو انبیاو، یهودی ته ما سره ستا دشمنی، ستا په انبیاو زما ایمان، عیسائی ستا ما سره دشمنی، ستا په انبیاو باندې زما ایمان، لیکن زما په محمد رسول الله می ایمان. اے یهودی ته ثابت کا ستا زما په پیغمبر ایمان نشتا، زما ستا په پیغمبر ایمان دی. عیسائی ته ثابت کا ستا زما په پیغمبر ایمان نشتا، زما ستا په پیغمبر باندې ایمان دی، بلکې ستا په ټولو انبیاء باندې زما ایمان دی. اے عیسائی ته ثابت کا ستا زما په کتاب قرآن ایمان نشتا، زما ستا په انجیل باندې ایمان دی. یهودی ته ثابت کا ستا زما په قرآن ایمان نشتا، زما په تورات او په زبور باندې ایمان دی. مان لوی وسیع النظر وسیع الظرف دا په کائنات کې د مسلمان نه علاوه بل نشتا. خیال مراد ہے؟ پتہ یہودی اعتراض کئی، پتہ عیسائی اعتراض کئی، استاد اعتراض جواب دلتا موجود دے، استاد اعتراض جواب موجود دے. موسیٰ علیہ السلام باندې احکام نازلو، قرآن کریم کی آغا احکام شتا. د عیسیٰ علیہ السلام، د موسیٰ علیہ السلام ټول احکام قرآن منسوخ کړي نه دي، بعضی موجودو هغه برقرارو ساتل. عبد المطلب ډیر احکام، د زنا احکام، د جمعې احکام، عبد المطلب د دور نه روانو، جناب محمد رسول الله برقرار وساتل، برقرار وساتل. عبد المطلب چې کومې پابندۍ لګولې وي، اسلامی شریعت سره برابر وي، قرآن د هغې تردید ونه کړو، قرآن هغه راوستی، نو الله ورته فرمایي اقرا باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دې ځای پورې عجیب انداز انسان ته وښولو چې انسان تا ته علم نو ما علم درکړو، انسان ته په قلم باندې ما پوهه کړې، انسان ته ګورې ما د وړې غوندې ټوکړې د وینې نه پیدا کړې، حیثیت ما او تا ته زما او ستا وښولو. لیکن الله ورپسې د اقرا سره دا ثابته کړه چې ګورې په دې هر څه باندې پوره راځي، د جنت ساتي چې جنت ته وځم، جهنم نه ځان بچ کولو اراده دی وي. نو ګورې اقرا چې ما ویلی دي دا مې چې چا ته خطاب ویلی دی، د هغه تابعداري به پتا باندې لازمي وي. او بیا الله دا مو فرمایل چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. الله فرمایل صفا قرآن کریم کې
یو آیت د قرآن یو ټکړه ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب دے شک و شبہ نشتا مکمل محفوظ کتاب دے اللہ فرمائے لذالک الکتاب دا کتاب دے لا ریب فیہ پدغ کتاب کے موجود دے اطیع اللہ و اطیع الرسول اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ پیغمبر فرمائی اللہ فرمائی من یطع الرسول فقد اطاعنی من یطع الرسول فقد اطاعنی چاچے دا رسول اطاعت اکڑو اگر اللہ اطاعت کرے دے اللہ فرمائی اطیع اللہ و اطیع الرسول اور بھی اللہ فرمائی ما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحا زما محبوب دخپل خواہش مطابق یو خبر نہ کئی بلکہ آغا کئی کمچ وحی ویش آغا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دا بودا گان دا بل رس پس سادہ بس کی پس سفر روانو و دا سے خوشحالو ما تے تپوزو گو دیو بدی خپل کلی کم دا گینٹی نزیاد سفر نیکڑے بیا بیوی خپی میں خوگی گیا دا چل را سرکی گی دا چل او دی دا پس سونو میرے سفر کو التورتا ناس تی زی نمیلاوی دو پینزز دریزر بی دو والا گاڑی کی چی پینز سیٹا پکیو پاگی کے ناس تو پورا روزی تیرہ کا سفر اکڑو لاڑل چال لاڑل محمد الرسول اللہ لاڑل نن پٹول دنیا کے پا قادیانی بانے ٹٹنگ لگولے دے چال گولے دے ستا معشومم تلے دے ستا لویم تلے دے ستا داغین لویم تلے دے ستا بودام تلے دے چی دا دلکونو کروڑونو دا مجموعہ چی تا قتل یو عجیب حیران کن منظرو منگش 5 کلومیٹر لری گاڑے اترولو مخی نشتلے قسم پر اب دا کعبے چے پیادہ پکڑیر پگرانت للو نشتلے پکی ما تا ملگر ازر ٹیلیفون اکڑو بیان بکے ما ورتے تا دے حالت تاو گورا دا خدای بندہ دے خلو تاو گورا کپڑے را پور انکتی دی تو بیان بکے پاغا مجمع کے باہر دا ثوابہ زمانگا مولانا فرحات سے زمانگ مدرسی مفتیم دے فتوے مورکے اگا یو مولانا عرفان علی سے بولو ما تاوئی چی ار دن بزین مورتے مینار پاکستان تو تک خو زمانگ دا وس خبر نا باہر چرتا ڈپا گورا چی کینو چی زی ملاوشی نو ما باغ ترزوی تا اشارہ اکڑا میں کدا ملگری رانا لگا خوادی خواشو دے مونگ نپری دی خود بل زیراشی را سر روانی میں رو گوندے با سائٹ تکیبو نو ما غتا دا خبر اکڑا میں چرتا غاری تا وکینو خب آرام سادر و بسر واچو پا دیکی انصار الاسلام والا دراشی انصار الاسلام والا قسم نکو سیم پیجنم چی دا سوکو اور آنا تاوشو بس پا مخ اکڑم نوز با دی پتا نپوی مکلا با برا کلا کتا پا مخ نیغی پا سٹیج بانے کی نولم حیران پاتے کڑم ماوی زمان اللہ او جسن کینا سم اس خلی بدن نبئی گی او غیزر اعلان اکڑی دے با بیان کیش ما پا خپل زلکی وے ماوی پروردگارا کی دیش زمان یو دو خبری دے پنجابیانو ذہن تورسی کی دیش زمان دو خبری دا دغز ظالمانو قادیانانو دا پارا راہ دا ہدایت جوڑش دا ربوی یو جنای دا پدی نیٹ باندے بیانون ورکی بیا مسرور دا اغی تایید کے اغی اغا ما اغا کسانو راتا دا اغی بیاناتو خور اغی لکلیو دا مردان نمولا رازی زمان دا کتابونو غلط حوالے بیانے میدان مولا چی دا پیر ربوی ترازی نستا باورسر کم از کم 100 کتابونا موجودی او تا تا با عبارت خی تا تا بدا خی چی پلیتی مردار دا پلیتی بچائے دا قادیانانو دا من دا زنا اولاد را پاسی دلی او تا دا خبر که دا مسلمانانو ذہن دا خرابولو دا پارا ماوی منگا محمد الرسول اللہ بانے چی سنگا کلک ولاڑیو ستا پا کتاب کے بتا تا حوالہ خیم چی ستا دا مردار مرزا لکلی دی چی زما تا اللہ ویلی دی چی تا زما دا حبونا پیدا شوے ستا کتاب کے نوا ربوا کی سرزمین پہ ناجائز اولاد تیرے بڑے مرزا غلام کی کتابوں میں یہ حوالہ موجود نہ ہو کتاب البریہ میں صفحہ 101 پر اور تیسری چوتھی لکیر پر یہ حوالہ موجود نہ ہو اردو عبارت موجود نہ ہو مردان کا مولوی انشاءاللہ ببانگے دوہل اعلان کرتا ہے پورے پاکستان میں چوک کو تم متعین کرو رب کعبہ کی قسم عبارت نہ دکھا سکا مجھے گولیوں سے چھلی کر دیا جائے کہہ دو سبحان اللہ
منګه سي دشمنی نه ساتو. تا زما پیغمبر ته کنزل کړی دي، تا زما الله ته کنزل کړی دي، تا د امهات المؤمنین تقدس پامال کړی دی، تا د صحابه تقدس پامال کړی دی، تا انبیاء ته کنزل کړی دي. انشاءاللہ زندگی رہی، خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہا، اللہ کی قسم آخری کونے تک، دنیا کے کونے تک تیرا تعاقب جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اور صرف میں نہیں، نوجوان طبقہ کالج اور سکول اور یونیورسٹیوں میں تم نے ظلم کر کے دجل و فریب سے کام لے کر میرے نوجوانوں کو درغلایا، غلط باتیں کی، غلط عقیدہ سکھایا. انشاءاللہ ہم زندہ رہے، انشاءاللہ تیرے ربوے میں گھس کر تیرے سامنے تیری کتاب رکھیں گے انشاءاللہ، تیری غلاظت پوری امت کو دکھائیں گے انشاءاللہ. کبھی یہ مت سمجھنا کہ محمد الرسول اللہ کے عاشق غافل بیٹھے ہیں. غافل نہیں ہونا انشاءاللہ. دا خود درته پته ہے چې د مردان اجتماع د ختم نبوت کله ده؟ نا پچغه وای 14-1500 نومبر 14-15 دا پیر به اجتماع سره د بسترو وي. نه صحیح چغه مونږ دا پیر به اجتماع سره د بسترو وي. 14-15 نومبر زیارت جمعه یو ځل بیا په چغه سبحان الله. او چې څنګه مینار پاکستان کی قوت کھولو پسونو گاڑی استاد ذلین تلی دی انشاءاللہ سرد بسترو و ټول عیدگاہ کے حاضر یو انشاءاللہ. قادیانیت توخاوی جو بدی روڈونو بزائی نمیلاوی گی انشاءاللہ. محمد الرسول اللہ کے شیدائی میدان عمل میں اتریں گے انشاءاللہ. زیارت جمعہ 14-15 نومبر 2024 سرد بسترو و سوک سوک آزی چاچا لبا دعوت ورکوئی چه دا مردان دا یو سرنا تربل سر پورے دا خو فرض عین دی چه ارچا لدعوت ورکو. دین علاوہ دا نور زلو دا نور زوینو ملگری غیو جدا. او انشاءاللہ دا با دا گولڈن جوبلی پا تناظر کے دا پیر یو بلشان تماتم مست قلندر اگه ایسی وی زمان دا سی قلندران دی دا بابا مونگ نروکشو.